هر سړي ته دا اختیار نشته دی چې یاره زه ورشم او سړی راونیسم هلکه راشي تا شراب څښلي او غره به کوړې وله ورکړم، یا زه ورشم او یو سړي زنا کړې ده او راونیسم او غره به کوړې وله ورکړم، یو سړي چېرته شادي شوده دی او زنا یې کړله راونیسم او په کاڼو باندې وولم سنګسار، د دغه خبرې ماته اختیار نشته دی. صحیح شوله. په دې کې ډېره زیاته موده تېره شوله، نبی علیه صلات وسلام وفات شوی و، ډېره موده تېره شوه. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د کوفې ګورنر شوی و. صحیح شوله که نه؟ چې کله دی د کوفې ګورنر شو نو یو ورځ راووتو د کوفې په دې چوک کې داسې روان و چې وایي کتل نو یو کس یې ولید او په هغه باندې څه شک راغی. صحیح شوله. او هغه کس ته داسې ورنږدې شو ودرېدو ورته ورسې په توجه سره ورته کتل چې هلکه دا کس څوک دی، ما خو چېرته لیدلی دی او څه چل ول دی. ورنږدې شو د هغه کس نه تپوس وکړو ته څوک یو څه نوم دی ځکه دی خو حاکم و عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د کوفې ګورنر و. تپوس یې ترې وکړو وایي څوک یې او څه کار دی او څه نوم دی او دلته څه کیسه راغلی. نو دی ورته وویل چې هلکه زما عبدالله نوم دی. صحیح شوله. عبدالله بن یمامه دی غالبا زما دغه نوم دی. او نو د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ته وایي چې ته یو ځل د نبي علیه صلات وسلام سره ملاقات نه راغلی، د نبي علیه صلات وسلام په خدمت کې حاضر شوی وي. ده ورته وایي او که نه، وایي یو را سره ملګری بل هم و. صحیح بل ملګری را سره هم و او زه هم او وایي مونږ راغلي د نبي علیه صلات وسلام خواله او د خپل پیغمبر د خپل نبي دغه هم ورته راوړی، پیغام هم ورته راوړی. دا پیغام راوړی چې مسیلمه دا خبره کړې ده چې هلکه زه پیغمبر یم او زما د نبوت دغه وکړه دا تصدیق وکړه، ما تسلیم کړه. لکه اوس دا دغه چغې وایي که نه د اسرائیل هلکه مونږ تسلیم کړئ، مونږ تسلیم کړئ. نو دغسې وایي مونږ راغلي وو د نبي علیه صلات وسلام خواله او هغه ته هم دغه پیغام راوړی د مسیلمه کذاب. نو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ورته ویل اوس هم ستاسو هغه عقیده ده چې یاره مسیلمه کذاب د الله جل شانو پیغمبر دی؟ نو دی ورته وایي چې او اوس هم زموږ عقیده ده. او بیا ورته وایي چې هلکه که ته د خپلې عقیدې نه اوړې نو ډېره بهتره ده. اول خو دا دعوت در کومه چې د خپلې عقیدې نه واوړه، او که نه اوړې نو ګوره بیا ستا د قتل نه علاوه بل سزا ستا نشته دی. صحیح شوله. نو هغه یهودي ورته وایي چې وروره عقیده پرېښودل خو ډېر ګران کار دی، عقیده خو سره نه پرېږدم چې یاره زه د خپلې عقیدې نه واوړم. لکه نن سبا چې څنګه د قادیانان مضبوط شوي دي. نو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه پوځیانو ته حکم وکړو وایي ونیسئ، خذوه، سړی ونیو. بیا یې تپوس وکړو وایي اول خو دا دعوت دی چې بهی د خپلې دعوې نه واپس شه. صحیح شوله که نه؟ دا په کوم سړي باندې چې د ایمان راوړی چې دا د خدای پیغمبر دی د دغه خبرې نه واپس شه، او که نه واپس کېږي نو ګورئ دلته به اوس قتل کېږي، بل څه لار ستا سره نشته. هغه وایي چې نه واپس کېږم وروره. نو بس عبدالله بن مسعود رضی الله عنه پوځیانو ته ویې ونیسئ او په سولۍ باندې یې کړئ، ډارې کې په هغه چوک کې سولۍ ته وخېجاو او سړی ایسته پانسي کړو په هغه ځای باندې. او دا اعلان یې وکړو چې د نن نه پس کم سړی راولګېدو او د پیغمبرۍ دعوه وکړله نو ګورئ د هغه به همدغه انجام لکه څنګه چې دې سړي انجام وشو. صحیح شوله که نه؟ او دا قانون پاس شوی و، دا د پیغمبر علیه صلات وسلام دور نه پاس و. ولکه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چې دا اعلان وکړو چې هلکه کم سړي د ختم نبوت د نبوت دعوه وکړله نو هغه به دا انجامي. په دې کې مطلب دا و چې ګوره عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سزا ورکړله سړي له، خو هغه په خپله قانون و. صحیح شوله که نه؟ هغه سره په خپله حکمراني ورسره و، حکومت ورسره و، هغه ګورنر و. نو هغه ته دا اختیار و چې یو سړی راونیسي او هغه له سزا ورکړي. لکه اوس د شریعت داسې ډېر شي احکامات دي، تاسو ته ما څه ویلي هم دي. یو سړی راولګېدو زنا یې وکړله، یا یو سړی راولګېدو شراب یې وڅښل، یا یو شادي شوده سړی او شادي شوده ښځه دي هغو راولګېدل زنا یې وکړله، او یا چا قتل وکړو یا چا دغسې د پیغمبرۍ دعوه وکړله، د نبوت دعوه یې وکړله، نو دې له به سزا څوک ورکوي؟ دا دلته سوال دی. صحیح شوله که نه؟ داسې هر سړي ته دا اختیار نشته دی چې یاره زه ورشم او سړی راونیسم هلکه راشي تا شراب څښلي او غره به کوړې وله ورکړم، یا زه ورشم او یو سړي زنا کړې ده او راونیسم او غره به کوړې وله ورکړم، یو سړي چېرته شادي شوده دی او زنا یې کړله راونیسم او په کاڼو باندې وولم سنګسار، د دغه خبرې ما د اختیار نشته دی. صحیح شوله. یا یو سړي قتل کړی او زه یې راونیسم او په هغې کې د قصاص واخلم، دغه اختیار ما ته نشته دی. د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د اعلان نه مطلب دا و چې دا حق چې کوم دی نو دا صرف او صرف اسلامي حکومت ته دی. صحیح شوله که نه؟ قانون ته دا حق دی چې یو داسې مجرم چې هغه د الله جل شانه د حدودو نه تجاوز کړلی چې دغسې مجرم راونیسي او هغه له سزا ورکړي. یعنې هر عام او خاص ته د دې اجازت نشته دی چې هر سړی به راځي او کس به رانیسي او هغه باندې به حدونه جاري کوي.